السلام علیکم د باران پلاس ټولنیزه رسنۍ قدرمنو لیدونکو او کتونکو ستړي مشئ جوړ په خیر. په دې هیله په دې تمه چې تاسو به ټول روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاستئ. قدرمنو لیدونکو زه زاهد الله زیشان یم او نن راغلی یم د کندهار ولایت د چلزینو سیمې ته. دا چې چلزینې څه وخت د چا لخوا په څه ډول جوړې شوې او په کوم ځای کې موقعیت لري او همدارنګه اوس په کوم حال باندې پاتې شوي دي، دغه ټول موضوعات مې په خپرونه کې درته راټول کړي. په دې هیله چې زموږ خپرونه تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. چلزینې د کندهار ولایت مرکز لویدیځ لوري ته د کندهار او هرات په لویه لاره د کیتول یا د سرکوزې د غره په پیل کې لا نن څخه تقریبا 473 کاله تر مخ د مغولي واکمن ظهرالدین محمد بابر په امر په 928 هجري سپوږمیز کال کې جوړې شوې دي. د لرغون پیژندونکو په وینا چې د مغولو د واکمنۍ تر مخ په دغه سیمه کې د زاړه کندهار د پوځیانو یو د څار برج هم موجود و چې د سرکوزې د برج په نامه یې شهرت درلود. کله چې د مغولو د واکمنۍ ریښې د کندهار په خاوره ښخې شوې نو د دغې سیمې طبیعي ښکلا، تازه هوا، ښې لیدنې او کتنې د ظهرالدین محمد بابر پام ځان ته راواړوه، ځکه له دغه ځایه د کندهار ښار ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب په ښه ډول څارل کیږي. نو له همدې امله د ظهرالدین محمد بابر په امر په 928 هجري سپوږمیز کال کې په دغه ځای کې د یو ډبرین دالان د جوړولو امر وشو او تقریبا 9 کاله 80 کسو ډبر تراشونکو او ډبر لیکونکو په دغه ځای کار وکړ. تر 9 کاله وروسته دغه ډبرین دالان د ډبر تراشونکو په واسطه په ډیر ښه ډول نقاشي او د ډبر لیکونکو په واسطه په ډیر ښایسته نستعلیق لیک د ظهرالدین محمد بابر کارنامې ولیکل شوې. دغه ډبرین دالان چې د 40 زینو په سر باندې جوړ شوی دی او هر زینه یې تقریبا 80 سانتي متره جګوالی لري، د خپل جګوالي له امله یې د جهاننما نوم هم ګټلی دی او د جوړولو نقشه یې خپله د ظهرالدین محمد بابر لخوا جوړه شوې وه. د دغه ډبرین دالان په مخ کې یوه ښکلې سپاچا یا برنډه هم جوړه شوې ده چې ظهرالدین محمد بابر به د خپلې مازدیګرۍ ناستې لپاره همدلته راتله. داسې ویل کیږي چې د دغه ډبرین دالان په مخ کې 2 د ډبرو زمري هم موجود وو چې په زنځیرونو باندې تړل شوي وو، خو د هېواد د جګړو په ترڅ کې هغه زمري د لوټمارانو لخوا غلا کړل شول چې اوس یې نوم او نښان نه دی پاتې. او همدارنګه ځینې داسې متون هم شته چې هغه هم په مرمیو لګېدلي دي او اوس مهال د لوستنې وړ نه دي. په دغه ډبرین دالان باندې تر ټولو وروستی لیک د میر معصوم کندهاري دی چې په 1004 هجري سپوږمیز کال کې یې د ظهرالدین محمد بابر او جلال الدین اکبر کارنامې ورباندې لیکلې دي. د دغه ډبرین دالان زینو ته په هماغه لومړیو کې د وسپنې کټارې نوې ورکړل شوې، خو چې کله شاه غازي امان الله خان او ملکه ثریا کندهار ته د تاریخي آبدو د لیدلو لپاره راغلل نو شاه غازي امان الله خان دا امر وکړ چې زینو ته د وسپنې کټارې ورکړل شي. نور نو تر اوسه پورې دغه تاریخي آبدې ته په هیڅ ډول کار نه دی شوی. قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې زما زاهد الله زیشان په کوربتوب درته وړاندې شوه. تر بیا بلې خپرونې چې زه زاهد الله زیشان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لویه بښونکي خدای سپارم. الله